د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په موړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستۍ خبرونه ته نن شنبه د دلویا د سلواغ 21مه د 2023 میلادي کال د فبرवरी میاشتې لسمه نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل کې یو کس د انسان تختونکو له منګولو څخه وژغورل شو. روزګان کې لسګونه سرتیري تر مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. او د پاکستان ټاکنې تحریک انصاف مخکښ دی. وسم بشپړه خبرونه. په کابل کې یو کس د انسان تختونکو له منګولو څخه وژغورل شو. امنیتي سرچینو د پلازمینې کابل ښار د 14مې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د انسان تختونکو له منګولو څخه د یو تن د ژغورلو کېدو خبر ورکړی دی. د 14مې امنیتي حوزې جنایي مدیر عبدالرحمن مخلص په وینا د ضیاء الحق په نوم دغه کس 3 ورځې وړاندې د انسان تختونکو له لوري تختول شوی چې امنیتي ارګانونو ته د تختول شوي کس د کورنۍ له لوري تر خبر ورکولو وروسته د تختونکو له منګولو څخه وژغورل شو. مخلص زیاته کړه چې انسان تختونکو د ضیاء الحق د خوشي کېدو په بدل کې د نوموړي له کورنۍ څخه د 400,000 افغانیو د ورکړې غوښتنه کړې وه. روزګان کې لسګونه سرتیري تر مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. د روزګان ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د پولیسو تعلیمي ټولۍ د زبیر ابن عوام د نظامي ماکثر څخه 53 سرتیري له 2 میاشتنیو زده کړو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د یادو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د روزګان والي محمد علي جان احمد، امنیه قومندانۍ مولوي محمد رفیق خادم او یو شمیر نور مسؤلینو ګډون کړی وو. مسؤلینو په یادو مراسمو کې فارغ شوي سرتیرو ته مبارکي ترڅنګ هغوی د خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او له خلکو سره د ښه چلند کولو سپارښتنې ورته وکړې. په ورته وخت کې تازه فارغ شوي سرتیرو ژمنه وکړه چې وسپارل شوي مسؤلیتونه به په ښه ډول ترسره کوي او په هر ډول شرایطو کې به دندې ترسره کولو چمتو وي. درنو اوریدونکو په خبري غاړې کې اوس هم یو بهرنی خبر. د پاکستان ټاکنې تحریک انصاف محقق دی. د پاکستان عمومي ټاکنې د روانې فبرवरी میاشتې پر 8مه نیټه ترسره شوې. په مشرۍ مسلم لیگ نواز او د زنداني عمران خان اړوند د تحریک انصاف ګوند تر دا مهاله د بریا ادعاوې کوي، خو تر دا مهاله د رایې شمیرلې پایلې ښیي چې د عمران خان اړوند د تحریک انصاف ګوند او نور ملاتړي نمایندانې مخکښ دي او د پارلمان تر ټولو زیات 91 څوکۍ ګټلې دي او د نواز شریف مسلم لیگ بیا تر دا مهاله 21 څوکۍ لاسته راوړي دي. د پاکستان د خلکو ګوند چې اوس د بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو چې مشري کوي 3م ځای کې دی او 50 څوکۍ لاسته راوړي دي. نواز شریف ویلي چې هڅه کوي تر انقلابي حکومت جوړولو ته لاره هواره کړي. درنو اوریدونکو په خبري غاړې کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غاړې لوی اعلان ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.